د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهدي یوه خډالۍ جنرال سمیع سادات ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد جنرال سمیع سادات څخه غوښتنه کړې چې را دې شي افغانستان ته او د هغه هر قسمه ضمانت ورکوي. د طالبانو دفاع وزیر ویلي زه نور په افغانستان کې جګړه نه غواړم او نه هم غواړم چې زموږ په مخالف کې کومه ډله ودرېږي او نه هم ودرېدلی شي. د طالبانو دفاع وزیر ویلي زه له جنرال سمیع سادات څخه غوښتنه کوم چې را دې شي خپل هیواد ته کوم وغواړي زه همغه قول اردو قمندانۍ ورکوم. جنرال سمیع سادات په لومړي ځل د طالبانو دفاع وزیر ډیره ستاینه کړې ده او وایي چې کاشکې تا ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهدي لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه یې سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات وایي ملا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې درې ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړتازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب ملا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، د الله روی وکړئ چې اوس سولیز افغانستان مړنګوئ. تاسو ته عفه شئ او راشئ افغانستان کوم وغواړئ، د کومې قول اردو قمندانۍ غواړئ راشئ چې در یې کړم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.